د خبرونو سرټکی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال خلکو ته پر سمو خدمات رسولو ټینګار. د هیواد د اوسپنې پټلۍ له لارې تر 215,000 مټریک ټنه زیاتو توکو لیږد او امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ایران وړاندیز بې ارزښته بلل. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو سلام د نورس خبرونو ته شرغلاس نن شنبه د قوي میاشتې 22 منټه د سنور احمد محمدي مسپام وکړي بشپړ خبرونه ته. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د غور له والي مولوي حیات الله مبارک او مل پلاوي سره لیدنه کړې ده. په دې لیدنه کې د غور والي د یاد ولایت د اقتصادي ټولنیزو او سیمه ییزو حکومتولۍ وضعیت او د محلي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. مولوي حیات الله مبارک ویلي د غور سیمه ییز مسؤلین د امنیت د ټینګښت د عامه خدماتو د برابرولو او د خلکو په ځانګړي ډول د راستنه شوي کډوالو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. نوموړي همداراز د مواصلاتي لارو، برېښنا، روغتیايي مرکزونو، پراختیايي پروژو او د راستنه شوي کډوالو اړوند د خلکو غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړل. بلخوا مولوي عبدالسلام حنفي د غور د خلکو قرباني وستایله او ویل د امنیت ټینګښت او د خلکو خدمت د اسلامي امارت له اساسي ژمنو څخه دی. د ټولګټو وزارت بیان محمد اشرف بخشناس وایي چې په تېره اونۍ کې د دې وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 215,000 او 362 مټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. نوموړي زیاته کړې د حیرتان بندر له لارې 160,000 او 260 ټنه، د قینې بندر له لارې 8,000 او 695 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 2,000 او 614 ټنه او د خافرات له لارې 2,000 او 988 ټنه انتقالات ترسره شوي چې ټول 215,000 او 362 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د ښاغلي بخشناس د معلوماتو له مخې د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات په تېره اونۍ کې 1,192 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه وچه میوه، معدني ډبرې او د انار جوس دي. نوموړي زیاته کړې هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقي او ځان بسیاینې ته لاره هواریږي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د دایکنډي ولایت په مرکز نیلي ښار او شهرستان ولسوالۍ کې د څه باندې 14.6 میلیون افغانۍ په لګښت د نږدې 14 کیلومتره کلیوالي سړکونو د جغل اچونې چارې پیل شوې دي. د یادونې وړ ده د دغو سړکونو په جوړولو سره به د یادو سیمو اوسیدونکو شته ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. او وروستی خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جګړې پای ته رسولو لپاره د ایران وړاندیز بې ارزښته وباله چې له دې سره هممهاله د تهران او واشنګټن ترمنځ د سولې تړون لپاره هیلې کمرنګه شوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د لبنان په ګډون ټولو جبهو کې د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کړې او د هرمز تنګي پر حاکمیت د جګړې زیانونو په جبران او د امریکا له لوري د سمندري کلابندۍ په ختمېدو یې ټینګار کړی دی. ترنو دوکو دا ودانه خبرونه لملتیا مو نړۍ مننه تر بیا مو الله ملسه.